پوښتنه کړې ده چې کله یو څوک په سفر باندې روانېږي او د جمعې لمونځ یې وکړ د امام سره، نو آیا دا خپل د مازیګر لمونځ کولی شي او که نه شي کولی؟ نو جواب دا دی چې کله انسان په سفر باندې روانېږي، جمع بین الصلاتین دا ورته سنت عمل دی او رخصت دی. چې کله دی د جمعې لمونځ وکړو د امام سره، هغې نه بعد خپل ماسپښینی مازیګری لمونځ کوي، نو بلکل یې کولی شي. د هغه وجه دا د موږ باندې په شریعت کې پابندي نه ده راغلې. نبي صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر شروع کوو د ماسپښین لمونځ به یې وکړو، بیا به د مازیګر لمونځ وکړو، بیا به هغې نه بعد سفر شروع کړو. او که چېرته داسې طریقه به وه چې نبي صلی الله علیه وسلم به سفر شروع کوو د زوال نه مخکې سفر به یې شروع کړه، بیا به مازیګر ته ښکته شو، ماسپښین او مازیګر به یې دواړه وکړل. نو که چېرته یو انسان د امام سره لمونځ وکړي په جمع باندې، یا د جمعې لمونځ هم ورسره وکړي، هغې نه بعد خپل ماسپښینی مازیګری لمونځ کولی شي چې په سفر باندې روانېږي، چې دلته دواړه لمونځونه یو ځای باندې راشي او بیا په سفر باندې روان شي. السلام علیکم ورحمة الله.